السلام علیکم ګرانو کتونکو د مصاحب جان اندلیب او د ذوالفقار کیف ویډیو نه تاسو ته مخامخ یم. دوه درې ملګرو سره مې خبرې وکړې د مشاعرې له راغلي وو مانیرای ته خنډرو ته دلته د ملک سرکار په ځای کې ډېره خوندوره مشاعره ده. ډېر د مزې ښکلی ځای جوړ کړی دی. نو ملګري دي پیسر باران صاحب را سره ناست دی. د پښتو ژبې ډېر لوی نقاد ډېر لوی فلسفي د پښتو ژبې د جولای کې بلا څه ورغورځولي دي او دې پانګه کې بلا کیسه لري. ډېره زیاته مننه یې کوم. الله دې وله ډېر همت طاقت او عمر ورکړي چې کوي. زه دې نلوزي ته پوښتنه کوم. السلام علیکم باران صاحب. وعلیکم السلام. شکر دې څنګه ژوند څنګه کېږي؟ خیر خیر دې تاسو دعاګانې دي. باران صاحب لوبې دې کړي دي وړوکوالي کې؟ او کړي څه لوبې دې کړي؟ یاره خو داسې ده چې لکه بېله بېل قسمه لوبې که نه، یو خو زمونږ د پښتنو د ماشومانو خپلې لوبې که نه، نو هغه هم کړي دي لکه قسمه قسم لوبې دي، پیکو ګرم او چوکیدار او پټ پټ او د دروازه ماتوم لوبه وه، خصوصا د هغه مو د پټ پټوڼې او دا د چا د کوڅې خارې چا د کوڅې خاورې دا بالکل دا ماموټې کې راوړې به پټ افطار کوڅې خارې جان و یاد کړه بالکل دا نو دغه وي. او بل دا دی چې بس دې کې خو یو د کرکټ یو عامه لوبه وه دلته، نو هغه مو کړې ده. خو وړوکوالي کې بیا ما سکاش ډېر وخت کړی دی کراچۍ کې ما او مارشل آرټس کې هم کړي دي. نو دغه بیا لږ بدل دی. په سکواش به پوهېږي که نه؟ داسې لږ لږ پوهېږم. ښه ښه ځکه مونږ خو دلته کې هېڅوک پرې نه پوهېږي چې دا کم دی پوینټ کېږي. زه خو بلکل نه پوهېږم، حالانکې پښتانه پکې چمپیون پاتې شوي دي په زمانه. هغه خو داسې چې لکه د هرې ژبې خپله ټیکنیکل هرې لوبې خپل ټیکنیکل ژبه یي که نه، نو هغه یو څیز لکه تاسو نه که تاسو له یاد یو وخت کې مونږ په دې موخه باندې خبره کوله، نو هغې کې چې کوم د اصطلاحات وو د دغه نو هغه او مونږ خو د هغې نه خبر نه وو. زه په مخه پوره پوهېږم. تاسو پوهېږئ په دې باندې لکه چې څنګه د هر یو علم ځان له چې کوم دی مخصوص اصطلاحات دي، داسې چې کوم دی د هغې د هرې لوبې هم ځان له چې کوم دی مختلف هغې که نه دغسې لکه هره شعبه چې کومه وي نو هغې سره چې کوم فني فنون هم ځان له اصطلاحات دي، نو هغه د هغې حساب سره د هغې تعین کړي. شاعري کوئ؟ شاعري خو کومه په خپله کېږي اوس هم کېږي دي او کېږي. ښه جي ښه راځي شعرونه راځي. ها جي بالکل راځي. څومره شعرونه به لیکلي تقریبا؟ یاره نو دا خبره ده هغه خدای مې دروغجن کوي نه، خو اوس خو نن سبا خو لکه زه ډېر نثر لیکم، شعر نه دغه کوم، خو یو وخت کې ما اندازه لګوله د نن د څو کاله مخکې، نو هغه د دروغجن خبره به تقریبا 2000 پورې غزلې خو مې لیکلي. ډېر کار دی کړی. څه چاپ کړي دي؟ او یو مجموعه چاپه ده او درې څلور چې کوم دی نو هغه ناچاپه لا کلام په نوم باندې چاپ کړه. د ردیف په نوم باندې یو ناچاپه مجموعه ده، هغې کې ما په غزل کې د ردیف نه خاص کار اخیستی دی. بله مجموعه مې چې کوم مرتب ده هغه د اختصار په نوم دی کې صرف د لنډ بهر غزلې دي که نه. بله مجموعه چې کومه ده هغې کې څه نظمونه دي او غزلې دي، هغه دا د خوب په ښار کې یوه شپه او بله مجموعه چې کومه زما ده هغې کې څه تجرباتي غزلې دي، هغه د زړانګې په نوم باندې ده. نو دا زما ناچاپه شاعري ده. او چاپه شاعري مې چې کومه ده کومه روماني شاعري ده هغه او نیچر سره تړلې ده، نو هغه ما د او چې کوم هغې کې زیات ما بیا د میتس نه کار اخیستی دی او معنا نه، نو هغه شاعري ما چاپ کړې ده د لا کلام په نوم باندې چاپ. فرهان صاحب شاعر څوک خوښ دی؟ یاره داسې ده چې هر ښه شعر ویونکی شاعر زما خوښ که نه، لکه نو دې کې خو داسې دغه نه، خو بیا هم لکه که تاسو دا ووایئ چې کوم شاعر مې ډېر زیات خوښ دی، نو چې کوم مې بیا ډېر زړه ته نږدې دي، نو هغې کې پر یو خامخا به خاطره پرېږدی وي، لکه چې هغه داسې خبرې او د هغه داسې طریقې سره کوي بیا زمونږ په زړه باندې لګي که نه. او بیا ظاهره خبره ده چې زمونږ په کلاسیک کې ځینې داسې شاعران دي چې د هغوی د مونږ سترګو داسې پټوړې لکه خوشحال خټک شو، حمید مومند شو، کاظم خان شیدا شو، حسین یوسفزی یو شاعر دی چې د هغه ذکر ډېر نه کېږي، هغه دی. او د یونس خیبري ډېر زیات ښه شاعر دی، د رحمان بابا شاګرد و، د هغه ذکر هم داسې خاص نه کېږي که نه. او دغه شاعران دي. پیر محمد کاکړ دی،
چې دا لکه ښه شاعران دي کلاسیک کې د دوی لوست چې کوم دی رحمان بابا دی د دوی لوست موږ له ماله خوند راکوي چې زه ګورم که نه او په نوو شاعرانو کې بیا چې کوم دی زمونږ کوم شاعران دي هغې کې خامخا بیا د غني خان به لازمي وي چې هغه خو داسې شاعر دی چې د هغه مطلب دا دی زمونږ د کام مجموعي اجتماعي نفسیات چې څنګه هغه راغستي بیا چې کوم هغه تاریخ کې حالات واقعیات دي د هغې نه چې کوم هغه تاثر د شاعرۍ یا د هغه ریفلیکشن چې کوم د شاعرۍ په طریقې شوی دی نو هغه خو ډېر زیات لکه داسې دی چې بیا حیرت انګیز دی که نه او بیا دغه مې ډېر زیات خوښ دی اجمل خټک صاحب هغه چې کوم مزاحمتي شاعري کړې ده د هغې جواب نشته د اجمل صاحب د وخت یو بل ډېر زورور شاعر و ډېر جالب شاعر ولی محمد طوفان هغه هم دومره هغه نه کېږي خو دا ډېر د انقلابي شاعر او بیا د هغې نه پس چې کوم دی چې کوم شاعران دي چې زړه پرې اوبه څکي او موږ له خوند راکوي نو په بخښنه نو هغې کې زمونږ اندیش شمس القمر دی چې هغه زبردست یو عجیبه قسم هغه طریقې سره د پښتون لکه پښتون قامي فکر چې کوم دی په غزل کې لومبي ځل په صحیح طریقې سره هغه کړی دی نه مخکې چې کوم زموږ شاعرو صاحب رحمان سلیم ډېر ښه شاعر دی هغه د هغه نه مخکې دی خو هغوی داسې چل کړي چې هغوی ترقي پسندانه فکري رسېدنه په شاعرۍ کې را دغه کړې ده دا داسې خلک دي چې دی دې صاحب داسې سړی دی چې د پښتون لوکیل چې کوم دی نو هغه یې په شاعرۍ کې را دننه کړی دی نو په دې حوالې سره بیا روماني شاعرانو کې زموږ ګران صاحب ښه شاعر دی شاعري خوند راکوي یباسین صاحب له خوښ دی ساحل صاحب خپل یو آهنګ دی انداز دی یو اسلوب دی د زړه د سترګو د خوږېدو دغه لري دغه شاعران دي بیا په زمونږ په موجوده وخت کې چې کوم دی په چې کوم زمونږ سینیر شاعران دي نو تسلیم ښه شاعر دی ممتاز ورکزی دی او اسلوب په مزاحمتي حوالې سره سعود بنګش ډېر د ټاپ کلاس شاعر دی سعود بنګش ستا په خیال په سوابۍ کې خو په سوابۍ کې خو دا ظاهره خبره ده چې په سوابۍ کې زمونږ د اجمل منصور صاحب و اختر علي دی د اختر علي د رشقۍ چې کوم دی دا داسې شاعران دي ښه دا ذاکر دی ذاکر د کالابټ داسې شاعران دي زموږ ملګرو کې چې د دوی شاعري خوند ورکوي دغه نه اورېدونکو له د عزیز مانیروال صاحب چې کوم دی خپل یو دغه دی ولسي یو رنګ دی چې د هغې ځان له خوند دی څوک دغه کېږي او نو دغه کې دا صاحب دی صاحب مانیروال چې کوم دی د هم ډېره مزېداره شاعري ده او نو داسې شاعران داسې دي نور هم ډېر شاعري خو لکه دا دی چې په دې وخت کې موسیقي اورئ یاره موسیقي داسې اورم تاسو وایي که نه زما داسې یو طبیعت دی چې زه یو کار یو خاص حد پورې وکړم د هغې نه بیا هغسې هغه سره نه شم کولی موسیقي زما ډېره خوښوي څومره چې کوم دا فنون دي نو دا ما زه د دې نه ډېره زیاته اغېزه اخلم بنیادي طور باندې زه بې حده او بې کچه جمالیاتي ذوق لرونکی انسان یم بني ادم یم خو داسې ده چې په تسلسل سره زه یو څیز هم نشم دا کولی موسیقي زما ډېره زیاته خوښوي خو داسې ده چې لکه یو سندرې دوه سندرې سندرو پورې حده پورې بیا د هغې نه سیوا چې کوم دی لکه زه بور کېږم لکه دا کېږم او اورم داسې موسیقي اورم زاړه سندرغاړي مې خوښ دي داسې چې تکري په غوږ لاس کې ټپه میرا کې سړی په پولې روانې زه د پولې هغه دغه خو زما خو قسمت داسې ښه نه دی ډېر داسې مخکې به ګرځېدم اوس شاید د عمر تقاضا به څلوېښتو ته نږدې وو نو نه شم خو دا دی چې زه باتروم سینګر یم زه اکثر په دغه کې د غسلخانه کې چې کوم دی نو ځان سره سندرې مندرې لکه وم که نه او دا او اکثر ځان سره لګیا یم یا زما داسې یو دغه دی چې زما نږدې ملګري دی هیله را پته زه چې کله په یو څیز باندې سوچ کوم یا فکر کوم نو زه ځان سره سندره وم نو هغوی وایي ګندې سندره وي زما ذهن کې دننه یو فلم چلېږي یا یو ریل لګېدلی که نه یو څیز باندې یا تنقیدي لیک کوم یا دغه نو هغې سره قدرتي لکه یو زما په ژبه باندې زما سندره وي لکه ځان سره سندره وم باران صاحب د ټلویزیون ډرامې دې کتلي یاره پخوا هم کتلي ستا په خیال څو ډرامه لګي پښتو ولې پښتو کې خو ښه لیکونکي وو د ډرامو یو وخت کې اعظم صاحب ښې ډرامې لیکلي دي دغه همین هما برق صاحب او بیا دغه نوربشر نوید و نظر محمد دی په دغه کې په کومیکس کې هغه یې ښه دغه دي لیکلي دي نو دا ده چې لکه دا ښه لیکونکي دي په دې وخت کې دا د فرید الله شاه دی فرید الله شاه احساس ښې ډرامې لیکي ما کتلي دي داسې که نه نو دا خو موږ سره دغه خلک
او د دې نه مخکې هم موږ نه یو خبر چې لکه دی مخکې کوم لیکونکي که نه کتابي ژبې کې ډرامې موږ سره شته هغه چې کوم چې د هغه د خدای خدمتګارانو لیکوالانو چې کومې ډرامې دي نو هغه هم موږ سره شته ډرامې دي هغه که نه او دې وخت کې دغه دي مرکز ته چې کوم دومره وخت دا مې کتلي دي اوس خو دا چې موقع لکه ډېره نه مېلاوېږي خو لکه زما خوښ دي د پښتو خصوصا دا کامک ډرامې چې کوي که نه دا زما ډېره خوښوي ما نه ډېره خوند را کوي چې زه کله ناکله ګورم ذوالفقار کیف یو دغه شروع کړی هم دی پرې هغه زه ګورم کلیپونه که نه مزاحي ډرامونه ډېره مزه کوي ډېر ښه دي د پښتو دغه اسماعیل شیخ دي سیدرحمان شینو دي دا سیدرحمان شینو مې ډېر زیات خوښ دی په اداکارانو کې چې کوم دی که نه چې خو عموما اسماعیل شیخ خلک خبره خو قابل دی خو زما خپل ځاني باندې ماله چې کوم لکه فطري اداکاري چې کوي نو هغه په ډېر مزه دغه شي نو هغه ماله سیدرحمان شینو چې کوم دی دا ډېر اوریجنل او ډېر فطري ماله محسوسېږي اصل دی جوړه ښکلې وره دواړو ډېره ښه جوړوي موږ واړو هغه خو موږ کتلي ډېره زبردست فرانس صاحب یو جهان مننه کوم ډېر تفصیلي خبرې موږ سره وکړې د وخت راکول یو جهان مننه غزل اورو او وړوکي بهر کې لیکي ډېر ښکلې لیکي نو زه هم چې موږ ته هغه غزل وایي چې کوم د ده په خپله شاعرۍ کې ډېر خوښي او یو نه دوه غزلې ترې نه ما له خو به داسې یاد یې نه خو څو شعرونه بدلوم ما یاد راله نه که نه اختر علي وختي را سره خبرې کولې نو تېر ورځې کې مې یو غزل ورکړی و نو هغه داسې لږ دا غوندې و داسې طنزیه غوندې و که نه ځکه زموږ د ژوند ډېر تلخ شوی دی تریخ شوی دی نو چې ژوند ډېر زیات تریخ شي نو بیا دای چې د انسان لهجه هم لږه هغې سره ستغه شي او طنز او داسې څیزونه په شاعرۍ کې را شي نو هغې نه د یو درې شعرونه به ووایم ما نه داسې یاد هم نه دا زما هغه داسې دی چې ځمکه روانه ده اسمان غلط ته ځي ځمکه روانه ده اسمان غلط ته ځي جیومټري وایي جهان غلط ته ځي ځمکه روانه ده اسمان غلط ته ځي جیومټري وایي جهان غلط ته ځي او نظریه د انګریزي نقشې نامه ده نظریه د انګریزي نقشې نامه ده جناټیک ته باچا خان غلط دی نظریه د انګریزي نقشې نامه ده جناټیک ته باچا خان غلط دی او د دې مقصد داسې و چې داسې هم غزل لږ لنډ لیکم هغه مطلب داسې و چې تسلي که د زخمي انا دې کېږي تسلي که د زخمي انا دې کېږي ته صحیح او فاران غلط ډېر کتونکو فیصل فاران صاحب نه درې شعرونه واورېدل او درې واړه لاجواب وو ډېر زبردست لیک کوي دا پوه خلک بیا د هغه شاعرۍ کې هم بیا هغه د جملې او د دغه خبرې راځي نو ډېره زیاته مننه کوم د فاران صاحب د وخت راکولو د ذوالفقار کیف ډېره مننه کوم پروګرام ګورئ یو جان مننه کوم موږ کوشش کوو چې تاسو له خپلې دنیا راوړو اجازت غواړم د الله په امان